السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. عزتمندو په نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو نن د سره خبر شریکوم د پښتو مشهور ټیک ټاکر کوم چې د بونیر سره تعلق لري، طاهر خان. آیا دا د دومره زر څنګه مالدار شو او د سره دومره دولت څنګه راغلو؟ ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم او ټول حقیقت یې درته راښکاره کوم. زموږ سره اوسئ او زموږ سره ویډیو پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې نه حاصل کړئ. مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. عزتمندو چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو د پښتو مشهور ټیک ټاکر طاهر خان چې نن سبا یې په اسلام آباد کې هوټل کلاو کړی او ډیر زیات مشهور دی او ډیر زیاتې پیسې ګټي او ډیر زیات مشهور شولو په څه ټیم کې. نو مرګرو دا په پیله سعودي کې و. سعودي کې به د یو د فارمین په حیثیت باندې کار کولو او هلته کې 4-5 کاله تیر کړل. د هغې نه بعد هلته کې یو کس و چې هغه په اکسیډنټ کې زخمی شوی و او ډیر بره حال کې و او چا یې تپوس نه کولو. د هغې نه بعد طاهر خان ولګېده او د ده تپوس یې وکړو. د حکومت نه یې مرسته وکړه چې آیا دا د زر تر زره راوباسي چې د هغې نه بعد یې بیا دا چاندې ورته جمع کړي او دا یې راوستو کور ته چې د هغې نه بعد هغه کس ور به مور او پلار ته یې راورسولو او هغه کس ور باندې ډېرې غلطې پروپاګنډې وکړي چې طاهر خان زما نه پیسې والی دي او طاهر خان زما په پیسو کاروبار شروع کړی دی. مرګرو دا ډېر ظلم او زیاتی یې کړی او ډېرې بدې خبرې کړې وي ځکه چې طاهر خان خو ایمانداره او سچه انسان دی او د ده پسې داسې خبرې کړې وي. حالانکه د دې د وجې د طاهر خان نه فارمیني لاړه او د سعودیا نه اوټ راغلی. د هغې نه بعد طاهر خان سره بیا یو کس میلاو شو او هغه ورته هوټل کولاو کو او نن سبا طاهر خان بیا الله پاک ډېر په بره روان کړی دی او مرګرو خان یو ایماندار او سچه انسان دی او هغه داسې قسمه هیڅ قسمه کار نه دی کړی چې د هغه د چا نه پیسې والي. مرګرو نوې ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام، ډېره مننه، شکریه.